آی خانم چې د سپوږمۍ مخې میرمنې په معنا دی د افغانستان د ژورو او بیلابیلو کلتوري ریښو یو پیاوړی سمبول دی. دا ښارګوټی د اسکندر مقدوني مرکز د دې یادونه کوي چې دغه هیواد د تمدنونو د یوځای کېدو، شتمنۍ، پوهې، هنر او معمارۍ په برخه کې څومره مهم رول لوبولی دی او دا ارزښت هغه وخت لا څرګند سو چې په دغه تاریخي او لرغوني ښارګوټي کې مهمې تاریخي کتیبې، مجسمې او په سلګونو نور تاریخي اثار کشف او ترلاسه سول. یو له خورا مهمو کشفیاتو څخه یونانو باختري ژبو یو شمېر کتیبې، مجسمې او د پایو پر سر د خاص یونانو باختري هنر په شکل کې د ګل دستو او فیل پایو موجودیت و.